کوم انسان چې لوسه عکسونه ګوري لمونځ کیږي او کنه کیږي یو د مانځه خبره ده او بل د تصویر کتلو مونږ په انسان کیږي په هغه وخت کې نه کیږي چې کله به تور مثال هغه په بدن باندې ګندګي کم شرایط چې قرآن او سنت ذکر کړی دي لیکن خبره دا چې سړی پر دې زنانه له وګوري دی غیب څومره نقصان دی او به تصویر له وګوري دی څومره نقصان دی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام پر دې زنانه له قتل ودا د انسان په دې زړه کې وغشه لګېدلی دي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي الجواب الکافی کې چې کله انسان پر دې زنانه له وګوري د په زړه کې سل مرزونه پیدا کیږي یو دا چې د شیو نوجوان او لوند به الله پیدا کړي چې د خور او لور په دقه شان نظر باندې وګوري دا قرآنی فیصله ده اثر کې راځي امام احمد کتاب الزهد کې نقل کړی دی امام قرطبي خپل تفسیر کې یو سړی پر دې زنانه الله سورغت کې وروي کاته کورو دي کاته ستا د خور او کجله به د شیو ځوان پیدا کیږي چې هغه ورته په دقه نظر باندې وګوري دلیل پیدا دی امام ابو شرح المانی کې واقع ذکر کړی د سورې بنی اسرائیل روایت په تشریح ولا تقرب الزنا غالبا د شاهد هغه په روح المانی کې نشه واقع ذکر کړی دا هغه فرمایي وی چې کله دی آیات د سړی راوړی شي دو په قران باندې تجربه وکړه د جرزه په تجربه کوم خو شړی ویلې چې دی آیات کې الله دې فرمایي چې ګوره ولا تقرب الزنا زنا نه ونځي کېږي مودا ګوره سخت انجام لري او دا دغه ولوروا ډېر په جواراتو باندې ملونه کړه به وسړي زنانه لېوري ودا په بازار کې ګرځوا چې کله په بازار کې ګرځول چې چا په نظر باندې پریوتونو هر سړي خپل نظر خطه ساتو خود بادشاہ دې کور لا چې کله دا زنانه د لوري دردنه نکیږي یو ځوان ورته مخې له ودرې دوی ودرې کاري غاړه ته واخصه د یو طرف او بل طرف خپل کړه دا بډې کته چې دې ځوان زنانه سره په سفر باندې وته وا بچا ورنه پښتنه وکړه څه صورت حال وی چې چا به کتله ارسړي به نظر کته اچو سیوا د یو ځوان نه چې کله مار دنه کوله غاړه ته واخصه یو طرف او بل طرف خپل کړه وی سره سره په شړا شو وې اسمانه رب العالمین باندې قسمی زه چې کله بالغ شم در دې وخت پورې ما چرته زنا نه دا کړې خو یو ورځ د ورځونه یو خزه ما غي کې ونی ولا یو طرف او بل طرف باندې مخول کړه وی اق انتقام من رب العالمین واخص نبی عثیمین دی ابن باز لیکلی دی چې پردیس زنانه له قتل دا ګناه ده لیکن دغه تصویر له قتل ا قتل کې چې کومه ګناه ده پر تصویر کې څو چند زیاته ده دلیل پیدا دی چې زنانه د دومره لذت او خوند سره نشي اخستل صرف ورګوري او نظر به کنټرول کې اما تصویر نه د غیر کې څه قسمه قسم تصویر څخه خوند اخلي سړي دې زنا دغه نه ډیره زیاته ده اهل الملکری وکړه سړي پروژه کې دې تصویر له وګوري او نظر ته واپس وې سړي روزم برباد دا سړي په زنا کې واقع دي دا سره د وسته مو بچي د درس ورسره کې دې شله معاف کی او موږ کولونه کول هغه ځان نه مستد خو سره همیشه زنا کوي ابن قیم رحمه الله فرمایي چې یو بل سړي باندې الله فقر راولي ابن قیم فرمایي یو دا سړي به الله لون کړون او ابن قیم خطرناک خبره دا بیان کړي د شي سړي چې کله مړکیږي الله مرتد یعنی زندق د دنیا نه بشي رسول الله فرمایي زناکار چې کله زنا کوي الله په ایمان نه پاتې دا به ځان خبره چې مرتکب د ګناه کبیره کافر دی او کنه دی لیکن چې کم سړی همیشه د تصویرانو لګوري او زنا کې واقع وي دا آیات ساده د سړی به ایمان د دنیا نزيد رسول الله د حدیث څخه معلومیږي نو توبه استر پکار دي